السلام علیکم. نن زموږ د یو پښتون هندي هنرمند سره مرکه ده په افغان سپاټ لایټ پروګرام کې. څنګه یې؟ نه نشه شکر دی بس خیره دارانی. ټولو نه مخکې راته دا ووایئ چې ستاسو خپل نوم احسان خان دی که نه؟ احسان الله یوسفزی ده. احسان خان یوسفزی وایم. ماشاءالله ډېر خوشحاله شوم. یو خو یوسفزي لکه ما په خپله اورېدلي وو خو ډېر کم مې نه مې ولیدلي په بر افغانستان کې په د ننګرهار ولایت کې که نه؟ زه لغمان. ښه ماشاءالله ډېر خوشحاله شوم. او دا به زما لکه د یو ممثل یو اداکار سره لومړی مرکه وي او په عامه توګه چې لویه مرکه وي نو دویمه مرکه د دې نه مخکې مې یو ټیک ټاکر سره وه. هغه ماشاءالله اوس 2.5 لکه 3 لکه پالور لري که نه، 3.5 زره پالور لري ماشاءالله. هغه یو کامیډي دغه دی، ټیک ټاکر دی، د کابل ولایت دی، اصل کې د پکتیا دی خو اوسېږي په کابل کې. ټولو نه مخکې تاسو موږ ته دا ووایئ چې تاسو اوس مهال په کوم ځای کې په اروپا کې که نه بېرته به هند ته راګرځئ که نه؟ فلحال خو په اروپا کې یم او دلته لږ کارونه مې سټ شي بیا انشاءالله بېرته ورګرځم. صحیح شوله. ستاسو لنډ شالید موږ ته ووایئ بیکګراونډ ویلی شئ؟ بیکګراونډ ولې نه؟ بیکګراونډ درته ډېر ووایم که لږ ووایم؟ ستا خوښه ده چې ډېر ویې خبرې دي خوږې دي بس ډېرې به وي، اوس خبره نشته دی. مطلب ستاسو کوم ځای کې څومره سبق هم ویلی دی، کوم ځای کې رالوی شوي، بیا وروسته هند ته کله لاړې ده؟ زه چې یم زما نوم خپله احسان الله یوسفزی دی. ماشاءالله. د لغمان ولایت څخه تعلق ساتم. په 14 جون کې تقریبا 1993 کې 1993 کې په افغانستان کې زیږېدلی یم لغمان ولایت کې. بیا د هغه نه وروسته یو میاشت وم چې موږ مهاجر کړو لکه د روسانو دوره وله. بیا پېښور ته راغلو. تقریبا سکول مې کورس هر څه مې هلته ختم کړو 2011 کې. بیا 2014 کې زه افغانستان ته راغلم پوهنتون ته. بیا ما انګلیسي رشته وویلم لکه بیچلر مې چې وکړو ایم ای او بي ای وکړو. بیا هغه نه وروسته 2018 کې فارغ شولم. بیا 2021 کې راغلم انډیا ته ماسټرۍ دپاره. 2021 کې بیا په انډیا کې. بیا 2023 کې ما ماسټري م خلاصه شوه. ماسټري نه وروسته به ما د هغه ته مخه کړه فلمونو ته. مقصد د جمهوري حکومت د سقوط نه وروسته به ته هندوستان ته دغه دپاره؟ نه مخکې تلم ځکه سقوط نه وروسته تر اوسه پورې د انډیا او د پاکستان دروازې لکه افغانستان چې دي اړیکې بندې دي. بالکل. او که دا راته ووایي چې لکه ما خو بالیوډ لیکلی خو تاسو بیا ما ته وضاحت وکړو چې نه بالیوډ لالیوډ عفوا ټالیوډ که نه کوم چې ساوت انډین فلمونه دي ټول هندوستان په زه به د بالیوډ ټکی ته لرې کوم. د هندي فلمونو سفر ستاسو لنډ شانتې بیان کوي، دا څنګه شروع شو؟ هندي دا خو داسې ده چې د فلمونو سره خو زما د ماشومتوب هغه و لکه کله چې په پېښور کې ولو نو هلته خو عموما په چینلو باندې کیبل باندې سیډیانو باندې هندي فلمونه کتلم. نو د هغه دورې نه زه چې زما زیات شوق چې و سنګینګ سره و دا ډانس ریالټي شوز چې و کامیډي شوز دغه مې ډېر کتل. نو شوق مې د هغه ځای نه و. بیا وروسته ذهن کې دا و چې کله به ځم خو ټرایانې مې ډېرې کولې نه کېدله. بیا چې 2019 کې بیا کله سکالرشپ د لارې انډیا ته راغلم. بیا 2 کاله ماسټرۍ کې هم ما نشو کولی چې زه فلمونو ته مخه کړم ځکه باید درس ته مې توجه کړې وای. بیا چې کله ماسټري مې خلاصه شو هغه نه وروسته بیا ما فلمونو ته لاره مخه کړله. مطلب نو څنګه هلته ورغلې ځان دې ورته وښودو چې لکه زه دغه یم چا په واسطه؟ ما غوندې زه اصلا چې مثلا اکټینګ سره مې دومره خاص شوق نه دی ځکه هغه ډېر په یو لوړه سطحه باندې سکل غواړي. دغه ویم که نه هغه خو ډېره غټه لکه نیپوټیزم هلته روان دی، ډېر پیسه غواړي ډېر. ته څنګه لکه یو معمولي خو نه یې موږ دپاره خو معمولي نه یې خو هغوی دپاره که نه د هغوی په نیز باندې هغلته خو چې زما په شان دلته سلګونه افغانان په دغه فلمو کې کار کوي دلته شته دي خو دومره ده چې هغوی په میډیا نه راځي ځان نه شو کوي لکه کېدای شي فامیلي د وجې هغوی کوم ریسټرکشن ولري هغوی نه غواړي چې ځان شو کړي. زما
نه تاسو لکه دغه تاسو دا جواب دا خبرم تاسو جواب کړه چې څه شي ما تپوس کو چې تاسو څه شي وهڅولې که نه افغانستان پرېږدئ او هند ته ولاړ شئ که نه هند ته افغانستان ته بېرته اراده لرئ چې راوګرځئ افغانستان ته افغانستان ته خو زما راتګ فی الحال نه کېږي ځکه بعضې تهدیدونه لرم زما د هند د فلمونو په اړه هم زه یعنې تهدید شوی یم ځکه کلي ولس کې داسې خلک دي چې هغه دا شی نه خوښوي زه وایم دا پکې زه خپله ور زیاته کړم زه وایم که تاسو د خپل فن د خپل ایکټینګ د خپل کوم ایبیلیټیز کوم قابلیتونه چې په تاسو کې چې دا ښه استعمال کوي زه وایم څوک بس تاسو خلاف حتی ملا به هم ستاسو خلاف نه شي هغه به هم تاسو ته دا ونه چې دا تاسو بد کړي دي تاسو بدې لکه اوس احمدشاه بابا په دغه باندې فلم جوړ شوی دی که نه په دې کې زه وایم به دا کوم افغان چې کار کړی دی دی خو کوم غلط کار نه دی کړی لکه د افغان په تور یې بېرته کار کړی دی که نه زه داسې یم که خپل دا قابلیت تاسو ښه استعمال کوئ داسې تمه نه لرئ چې تاسو به ستاسو دا تهدیدونه به راکم شي یا به ختم شي چې ښه کار وکړئ دا په افغانستان کې چې څونه فکر کوم هنر خو مکمل بند دی هنر ته د سره هغوی اجازه نه ورکوي په غټه سطحه خو هلته نه سینما شته نه هنر شته هر څه بند دي یو نارمل مثلا په ټي وي چینلز کې چې دي کامیډي یا یو شی کېږي تمثیل کېږي فکر نه کوم په کومه سطحه چې موږ دلته مثلا کار وکړ یا وملیده هغه شی خو په افغانستان کې امکان هم نه لري او نه هغوی اجازه ورکوي موږ به کوشش کوو چې د دې ځای نه کار وکړو مثلا غواړو مثلا په فلمونو کې د افغانستان دپاره په آینده کې موږ دلته ټیم لرو بعضې هلکان ما سره دي ښه تکړه هلکان دي دلته موږ سره یو ځای شو بیا یو څه کې زه په خپله داسې دغه لرم که نه چې حتی عالمان ملګري مې شته دی هغه وایي نوم ذات فلم ګناه نه ده لکه چې نوم یې فلم یو هر یو لکه فلم ګناه ده ځکه اوس به تا ته دا ویم هغه سړی علیم و که نه زموږ ملګری و هغه ویلې اوس دام فلم دی یو زمري د زمري دی که نه دا خو څنګه ګناه کېدی شي دغسې یو مسلمان بادشاه تیر شوی دی لکه اوس محمد علي یو مسلمان بوکسر فلمونه چې دي مختلفې برخې لري هغه ته په کومه کټګورۍ کې کار کوي هغه ته پورې تعلق لري مثلا بالکل ډاکومنټري جوړوي ته بایوګرافي جوړوي د یو چا د ژوند مثلا زه کولی شم د عمر د بایوګرافي په اړه مثلا زه یو فلم جوړ کړم زه کولی شم د اشرف غني مثلا د عمران خان د کرزي د احمدشاه بابا د شاعر هغه فرق کوي دغه وایم که نه نو لکه زه یم لکه فلم به انشاءالله چې ته ځان ښه استعمال کړې دا فلم به ستا ژوند ته لکه خطره دغه نه شي موږ زه ډېر په بښنې سره وایم دلته یو ملګري سره ناست وم زما د مطلب دا نه چې زه د چا دغه وکړم بېعزتي خو زه وایم نن سبا د اداکاران چې دا د ټیک ټاکران نه ډېر زیات ښه دي یو محتوا خو معلومه یې که نه چې لکه دا څه مخې ته وړي ټول ټیک ټاکران هم زه بد نه یم ټیک ټاک هم داسې ښه اکاونټونه شته چې ډېر زیات خدمتونه کوي که هغه ژبې ته که هغه وطن ته هېواد ته که نه نو دغې وجې نه ښه دا موضوع به دلته پرېږدو انشاءالله زموږ خو دا به لومړی دغه نه کېدی شي نور وروسته به هم بیا کېدی شي یو مرکه دوه به بیا هم وکړو درېیم سوال به زه دا وکړم زه په بالیوډ کې لکه ستاسو د لومړي فلم سیټ هغه تجربه څنګه وه تاسو چې لومړی فلم هغه څه نوم و او چې لاړی لکه دا څنګه دی چې هغه قصه چې لږ شانتې لنډه وکړه زه چې کله د ما اول ځل چې فلم شوټ صحنه ما وکتله د نږدې څخه په 2023 کال د جنوري 20 تاریخ و هغه چې و په اول ځل چې کله زه موږ لاړو مثلا شوټ ته اول ځل چې ما وکته روهیت شیټي ډایرکټر دی که کتلی دی روهیت شیټي په نامه هغه کوم سیریز د ویب سیریز ده د پولیس فورس په نوم اول ځل چې هلته ما روهیت شیټي وکته ډېر داسې یو چې خبره ویښته چې ودرېږي په بدن نه هغسې ځکه اول ځل و غټ سلیبریټي ما وکته او بیا په دومه ورځ ګوز بمپس انګلیش کې چې ورته ګوز بمپس وایي ګوز بمپس ګوز بمپس بیا دوم ځل چې ما وکته سدارت ملهوترا وم دومه ورځ بیا شلپا شیټي مو شلپا شیټي بیا ډېر نږدې څخه وکته ځکه هغه سره داسې نږدې او شاټ کې راغلم او نو دا اول ځل چې ما وکته دا درې د بالیوډ مهمه سیرې وې چې ما اول ځل وکتلې نو اوس هم د کاري تجربه هم څنګه ده لکه اوس ځان بدل ویني چې تا ډېر څه زده کړي ژوند نه خو هم دلته ډېر څه زده کړه په هند کې زغم ده حوصله ده صبر ده
لکه ډېر څه مې زده کړه، کار مې یاد کړ، کار مې د نږدې څخه وکته. تر ټوله مهمه چې دا د ما خپل کار ده چې کله زه از اسسټنټ ډایرکټر دی بالیوډ او د ټالیوډ فلم ډایرکټر دی رام ګوپال ورما، ډېر مشهور ډایرکټر دی چې 30 کالونه فلمونه جوړوي. نو هغه سره زه په انټرنشپ کې وم، تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې هغه سره ما کار وکړ. ډېر څه مې زده کړل، د هر څه د نږدې څخه وکته. زمونږ فلم د پولیس سټیشن مې بود، راجپال یادو ده پکې او د جینیلیا ده پکې، د رتیش دیشموخ ښځه. او دا روان دی لکه چې دا روان ده، دا تقریبا 2026 کې به ریلیز شي. ماشاءالله. ډېر لکه زه هسې خپل دغه چې سوچ زه وکړم نو زه وایم ته ډېر لکه لنډ وخت کې کامیاب شوی او دا مې د کامیابۍ یو لویه دغه ده چې دومره یو عادي افغان لاړ شي سبق ته لاړ شي او هغه بیا دومره دغه وکړي. نو زما په نیز زه دا ډېر یو لویه لاسته راوړنه ده. ما مخکې تاسو ویلې داسې زما په شمول سلګونه افغانان کار کوي، خو هغوی چې دي نه غواړي چې میډیا ته راشي. دویمه خبره چې ما په سینماټوګرافي کورس وکړو، هغه کورس ما ته ډېره فایده وکوله. بیا هغه نه وروسته کوم اکاډمي کې چې ما درس ویلې نیشنل اکاډمي اف کنسټرکشن په نوم یو اکاډمي وه، سپیس اکاډمي، نو هغه کې ما سینماټوګرافي کورس وکړو. بیا د هغه نه وروسته زه شارټ لیست شوم یو انټرویو ته، د یو ملګري ما سره نور هم هغه هم افغانان دي. نو بیا هغه نه وروسته موږ لاړو. دا فلم پروجیکټ چې و د دې هندي اصلا چې و دا چې دا د رام ګوپال ورما سره ټیم چې دا ټول تیلګو والا دی، هغوی په هندي نه پوهېږي. هغوی ته داسې کسان په کار وو ځکه فلم یې هندي و، پروجیکټ یې هندي و، نو موږ په هندي پوهېدلو. نو بیا هغه نه وروسته موږ شارټ لیست کړو. بیا ډېر کار مو وکړو، یو چې پري پروډکشن یو پوسټ پروډکشن، بیا یو میاشت پري پروډکشن و، هغه سکرپټ لیدلي، هغه ترجمه کولي هندي ته خوا دخوا، ډېر کارونه یې. بیا هغه نه وروسته یو 20 ورځې شوټ و، تقریبا 10 ورځې یو شوټ و. بیا هغه نه وروسته یو میاشت وقفه وه، بیا یو میاشت وروسته بیا بل شیډول شو، یعنې 10 ورځې شوټ. هغه ټول مکمل فلم په 20 ورځو کې یعنې شوټ شو. او اوس پکې پوسټ پروډکشن روان دی، ایډیټینګ روان ده، تقریبا 2026 ته به ریلیز شي. تر ټولو یادګار پروژه مو کومه یوه ده چې تر ټولو یو یادګار داسې کار چې هغه ډېره یادګاري او لکه د هېرېدو نه وي؟ یادګاري خو ډېرې دي. د بوت بنګلا په نوم یو شوټ د اکشی کمار سره او تبو سره، هغه سره 4 ورځې د ما شوټ و. نو هغه ډېر خوندور و ځکه اکشی کمار ډېر شوقي و، په سیټ کې به ډېرې ټوکې ټکالې، ډېر ټوکمار، بلکل ډېر ټوکمار دی، ډېر زیات. او بل چې بل هنومان فلم دی چې تقریبا 200 کروڑه بزنس یې وکړ، هغه کې زما یو 2 منټه چې دا فایټینګ سین د هغه کې راغلی یم، دا یادګاري وله. او بل یو ایډ شوټ و، ایډ هم شوټ کوو د ویجای دیورکنډا سره، هغه کې چې ویجای دیورکنډا الایګر فلم والا لاس چې بیا د ما و پکې. نو هغه شوټ کې مې ایډ کې مې ورسره کار وکړو. نو دا غټې پروژې وې چې ما پکې کار کړو. بل کلکی فلم کې ډېر دی، کلکی فلم چې و د پرباس فلم، اول ځل مې ته دیپیکا مو کتله، دیپیکا چې په کومه ورځ راغلی وه هغه ورځ زموږ شوټ و. هغه لاس سین د جنګ سین د فایټینګ د پکې یو 10 ورځې شوټ مې په کلکی فلم کې هم کړی. زما په سوچ زویم تا ډېر ښه کړي دي، لکه تا ویلي چې ډېرې په لسګونو افغانان شته دی خو څوک ځان نه ښکاره کوي، تا ښکاره کړی دی. زویم تا ښه کړي دي چې ځان ښکاره کړی دی، ځکه دا به زه د یو حسد په بنیاد ونه وایم، خو د حسد په بنسټ نه بلکې د یو دا لکه ډېر افغانان دغسې چې ښه کارونه په هند کې یو نومیالي افغانان دي او کریډټ یې ټول هند ته ځي. نو د دې ستا کریډټ افغانستان ته ځي، خو انشاءالله موږ دا تمه لرو چې ته ښه استعمال شي او انشاءالله تعلیم یافته سړی هوښیار او باسواده ته به غلط نه استعمالیږي، خو چې همیشه لکه افغانستان خلاف داسې څه وي چې ته پوهېږي تا سره په علم وي چې دغه کې استعمال نه شي. دا زما خپله ذاتي نظریه ده که نه خپله. نو زه یم انشاءالله ته به په خپل کار باندې که ته نن 50 کاله پس هم ژوندی وي او الله دې ژوند درکړي، نو ته به خپل تیر باندې لکه پښیمانه به نه شي چې ما څه کړي دي څه مې نه دي کړي. یو بله پوښتنه به وکړو چې آیا تاسو کله د افغان هویت پر بنسټ محدود شوي یاست، سټیریوټایپ شوي یاست، یعنې چې لکه ته افغان یې او ته نه؟ اصلا دلته خو داسې شی کوم نشته ده. که تا کې څه ټیلنټ یې دوی ډېر قدر عزت کوي، تا ته یونیټي درکوي. دا پروجیکټ پورې فرق کوي. د بالیوډ پروجیکټ چې دي هغوی ډېر قدر عزت ورکوي، دا جونیئر آرټسټ ته. نو
ایون سر هم درته وایي ته نه جونر آرټسټ خو تا ته سر وایي وینټي درکوي ښه ځای درکوي ډوډۍ درکوي او که تا کې څه ټیلنټ وي دلته د سټیریوټایپ په نامه ورته نشته ده مثلا که تا کې څه هغوی تا ته خپل هغه رول درکوي مثلا چې تی ولوبوي مطلب ستا د استعداد داسې نه ځي لکه د استعداد قدر کوي او که تا کې څه هغوی د خپله کاس کوي د هندي ژبې زده کړه سخته وه هندي ژبه خو موږ ماشومتوب نه زده ده تا ته ما مخکې مې ویلې پېښور کې لوی شوی یم خو لږ دا هندي ژبه د اردو سره فرق کوي که نه هغه لږه ګرانه ده زه دغه مقصد مې هغه ټکي دي هغه څنګه دي هغه دې زده کړي دي اصلا چې دا اردو چې دا د فارسي د کله چې د مغولو حکومتو په هند کې نو د مغولو ژبه چې وه فارسي وله فارسي چې کله فارسي هندي سره مکس شوه دنه اردو جوړه شوله عربي دا نو دومره خاص فرق هم نه کوي خو هغه بعضې کوم لغاتونه چې دي لکه یاد هم دي داسې ګرانه ژبه نه ده صحیح بالیوډ زه ویم که نه چې بالیوډ به افغان او پښتني کیسې زیاتې کړي خو په مثبت نظر ستاسو څه نظر دی په دې کې دا خو ښه خبره ده دا اوس چې دورندر فلم چې دی د کې اکثره د بلوچو د پښتنو کاسټینګ شوی هغه د 900 کروړه پورې بزنس وکړو نو دوی چې دی ډېر خپل هوښیار خلک دي ډېر ښه رایټران لري دوی ګوري چې په کوم شي کې ګټه وي مثلا هغه شی ورته بزنس کوي دوی قصه په هماغه ډول وړي یا جوړوي رایټران چې دوی کوم دي نو کوم ځای کې چې دوی چې تا نن سبا فلمونه د بزنس لپاره جوړ کړي ستا د حقیقت ته ګوري نه هغه کې دوی د هندوستان حقیقت هم بربنډېږي مثلا خرابېږي خو دوی هغه شی جوړوي که پدماوتي فلم وګورې هغوی کې د دوی ډېر ستا د خبرې نه به زه دا مطلب واخلم زویم کو کله د دوی فلم بزنس نه کوي په کم ټایپ کې نو که په هغې کې د دوی خپل هند تم تاریخ تم څه ضربه رسېږي نو دوی پروا نه کوي هغه فلم هغه شان جوړوي او که کله بزنس نه کوي مطلب که هر څومره رښتیا باندې جوړ وي لکه هغه فلم دوی نه جوړوي بزنس ته پکې ډېر زیات پام نیول کېږي مطلب دوی زیات چې دوی خپل بزنس ته پام کوي بیا هغه وروسته ښایسته جواب او بل لکه شخصي سفر بالیوډ ستاسو مطلب شخصي سفر په بالیوډ نه مخکې چې تاسو تللی وئ دا څنګه او د دې نه مخکې دا په اول سر کې چې تاسو تللی دغه سوچ هم کړی و چې د سبق نه وروسته به زه بس دې ته ورځم د فلمونو طرف ته او که نه دې نه مخکې د کوم بل سوچ کړی یاره ما خو تا ته مخکې ویل چې زه ماشومتوب نه د شي ته هم زما اصلا درس سبق سره ډېر شوق نه و زه په میتھس کې ډېر ضعیف وم اول نه زما زیات فکر چې هنر ته زما ورورې دا دلته به ستا خبره خیر ده لږ ونیسم لږ اجازه راکړه په لیسه کې زه په خپله په 11 او 12 کې په میتھس نه دی ریاضي چې ورته مونږ یو حساب په دې کې زه دومره کمزوری وم چې یو خو مې شوق مو سر نه و بل مې لکه شوق خبره مې که نه و ډېر زیات د میتھمیټکس کې ډېر زیات کمزوری وم نو زما اوس هم یاد شي په دې کې به ما د پرنټیر پوسټ په نوم یو پاکستاني اخبار و نو ما به دا کته دا لږ اسانه انګلیسي وه تازه د انګلیسي کورس نه فارغه شوی وم که نه داسې د ماشومانو ښوونکی یم د انګلیسي یو کورس مې خلاص کړی و نو ما ته یو ورځ یو استاد دوه درې ځلې ونیولم یو لوګری استاد هم هغه وویل زه به تا سره ګورم ته به ما له په امتحان کې دغه د پرنټیر پوسټ اخبار د خبرونه به یې لیکي ما ورته ویل استاده زه داسې لږ واړه شعرونه به مې جوړول ما خیر دی یو شعر به درله جوړ کړم او لکه ومې بخه وی صحیح ده شعر وویه که زما خوښ شو نو بس بیا به دې ماف کړم که خوښ مې نه شو نو بیا به دې نه ماف کوم نو ما په صنف کې ټولګي کې مې شعر وویو نو بیا یې وویل دا خو زما خوښ شو اوس دې هله ماف کوم چې دا په اسمبلی کې په دغه کې بار وویې که نه کله چې سهار دا استادان دا هلکان راټولوي او اکسرسایز وغیره دا ورله ورکوي نو بیا مې هغې کې وویو نو ستاسو هم دغه قصه وه ښه نو هنرمندۍ سره خو زما ماشومتوب نه شوق و خو بیا درس زمونږ فیملي چې ډېر ایجوکیټډ هغوی ایجوکیشن د ډېر پام و او لکه نه غوښتل چې دې لارې ته ورشو ایون کرکټ ته به هم نه پرېښوستلو خو بیا وروسته چې کله هغه مې وکړ بیچلر مې 2013 کې خلاص شو بیا نو فامیل مې خبر نه و چې زه په کوم خو ما دوی ته ویل چې زه ماسټرۍ ده زه مې اسکالرشپ وتروم خو خبر نه و چې زه اصلا زما هدف څه شی دی خو بیا زه چې کله هند ته راغلم چې اول ما وکړه زه لاړم ممبۍ ته د شیانو پسې وګرځېدم خو لږ مشکل و ځکه هغوی ته رسیدګي دومره اسانه نه وي نو بیا چې کله ماسټري زما خلاصه شو هغه نه وروسته بیا لارې چارې مې پیدا کړلې زه ته بلد شوم
بیا ما وکولی شي هغوی ته لاسرسی لکه وشي ورته لاسرسی. په هند کې ژوند هغه خو شوی دی، زه دا سوال تاسو جواب کړی دی. د سختو وختونو پر مهال څه شی تاسو ته ځواک درکوي؟ لکه یا تاته یو شارټ سخت وي، یا هلته ورځې عامې ورځې سختې وي که نه، ژوند خوند نه کوي، کار نه وي، لکه هر قسمه په هر لحاظ او په هر د هر اړخه سختو وختو کې لکه تاسو ته څه شی ځواک درکوي؟ څه شی کې کوم سوچ کې چا سره مشوره کې؟ والا دلته خو ژوند ټول باید تنهایي سره ځان بلد کړي، او بلد هم شو 15 کال همداسې ژوند وکړو چې هر څه به ځان ته په خپله حل کوې. خو بیا هم بعضې رښتیني ملګري چې ما سره ډېر کومک و، زه بعضې دلته سختو حالاتو سره مخ شوم، زما رښتیني ملګري وو، ما ته یې حوصله هم راکړې، که پیسې مې پکار دي پیسې هم راکړي، هند ته 1,00,000 روپۍ پورې ما ته پیسې هم راکړې چې ما خپل مشکل حل کړی دی، هغوی ته مې مثلا ورکړي، ما هم داسې خلکو ته ورکړي. دلته چې هند کې ډېر موږ افغانانو ډېر په مینه محبت سره ژوند کړی، یو بل ته لاس ورکړی په سختو حالاتو کې، او په چا غم راغلی همدردي ورسره کړې. خو لنډه دا و چې اشنایي سره باید یوازیتوب سره ځان اشنا کړې، دا ښه دا تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې باید خپل مشکلات په خپله حل کړي، که غواړې چې د مثلا د کور څخه لرې اوسې. په افغانستان کې کم نږدې ملګري یا خپلوان ستاسو کار نه خو به خبر شوي، هغه څه ډول غبرګون ښیي ستاسو د دې فلمونو د جرنې د فلمونو سفر ته؟ که رښتیا درته ووایم اصلا زمونږ کورنۍ چې دي خپل خپلوان چې دي هغوی خوشبینه نه دي، خو زما خپله کورنۍ کوم مشکل ما سره نه لري او خوشحاله دي. خو یوازینی په خپل داسې لرې خپل خپلوان چې دي هغوی لږ ذره ذهنا د شي ته جوړ نه دي، لکه نه یې مني او نه یې ګوري. واده دې کړی؟ واده مې نه ده کړې. واده به دې وټ کې به کې اراده دې څه ده که نه خپله افغانۍ به کې؟ نه واده خو به افغانۍ سره کوو انشاءالله، ګورو چې افغانستان کې کوو، انډیا کې کوو، یا دلته اروپا کې کوو، فی الحال لا معلوم نه ده. صحیح، ښایسته ځواب. بل راتلونکي هیلې ستا څه دي نورې؟ ته خو اوس دا مهال اوس په سویټزرلینډ سویس هېواد کې که نه اروپا کې لږ وخت کېږي چې تللی، ډېر لږ وخت کېږي. راتلونکي هیلې دې څه دي؟ والله راتلونکي هیلې داسې دي چې ما سره یو دوه ملګري دي چې هغه ما ته د مخکې هم ذکر کړم، که هغه سره یو ځای شو بیا انشاءالله ما سره خپلې قصې شته دي، سټوریان تقریبا 15-16 سټوریانې زه لرم. صحیح. او موږ بجټ پسې ګرځو چې داسې یو څوک پیدا شي چې موږ حمایه کړي انشاءالله. او بل که بودیجه مثلا موږ ته برابره شو کولی شو چې آینده کې ډېر ښه کار وکړو. ځوان افغان هنرمندانو ته څه مشوره لري؟ ځوان افغان هنرمندان خو بیچارهګان په افغانستان کې وځپل شول، فی الحال نشته، او بس یوازینۍ لاره همدا ده چې خپل کار ته د ادامه ورکړي، که د ټیک ټاک د لارې د یوټیوب د لارې هنر د ژوندی وساتي. شابه. په راتلونکي کې کوم ډول رولونه غواړې چې وکړې؟ ما تا د مخکې مې وویل چې زه زیات شوق نه لرم چې فلم کې راشم، زیات خوښ یم چې د بیکګراوند مثلا د کمرې تر شا کار وکړم، ډایرکشن برخه کې. هو که نه. او څو ژبې دې زده دي؟ انګلیسي مطلب هندي، پښتو دا خو دي، فارسي 4 دا خو دي، او دننه نورې د تامل وغیره د تیلګو دا دې زده کړي دي؟ ټولې څو ژبې یاد لري؟ والله اصلا زه چې په کوم ځای کې اوسېږم دلته تیلګو ژبه ده، خو زیاته ناڅاپه سم تیلګو خلکو سره نشته، داسې په واړو واړو لغاتونه یې پوهېږو، زیات نه پوهېږو. او باقي پنجابي باندې خو پوهېږم، لکه بهاري ژبه شو دا پوهېږم. او دلته چې د جرمني ژبه مې شروع کړې، فرانسوي لږ لږ داسې معمولي خبرې به کولی شم. آینده کې ګورو فرانسوي او جرمني ژبې ته زیات توجه لرم چې یاد یې کړم. 15-16 ژبې مطلب اوس تا زده دي؟ 15-16 پام کې لرم چې 15-16 ژبې یاد یې کړم. نو بله دا چې ستاسو تر ټولو خوښ، لکه تم یو وخت کې داسې وي لکه مونږ که نه فلم کې د کار نه وکړی، هسې فلمونه به دې کتل، ستاسو تر ټولو خوښ هندي اداکار څوک دی؟ هندي اداکار خو د ټولو ماشومتوب نه معمولي لکه معلومداره خبره ده چې ډېر ورسټایل اکټر چې دی، لکه شاهرخ خان ډېر، لکه
چې اکټینګ سکلز دي هغه ډېر په های لیول کې دي. نو د ماشومتوب نه مې شاهرخ خان خوښ و. امیر خان ډېر ښه اداکاري کوي. فی الحال کې رنبیر کپور چې دی هغه ډېر ستایم د هغه اداکاري چې چې ستا یاد شي لکه لومړی لغت تا کوم زده کړو هغه ولو که هغه په افغانستان کې ولې نه هندي لغت که فلم نه ولې نه زیات مشهور لغت چې زما ذهن ته راځي په هغه وخت کې مثلا موږ ته چې عجیبه ښکاره کېدله سلام چې وکنه نمستې به مې چې کوله نو هغه ذهن ته زر راځي هندي لغت چې دا د هغوی سلام دی سلام ده لکه موږ چې وایو سلام هغوی نمستې ها د پښتني افغاني هندي یا کوم بل هیواد خوراک څښاک یادګار چې داسې یو خوراک تا کړی هغې ته تا ته افغاني خوراک خو معلومداره خبره ده منتو ده نه یادګار مطلب چې یوه ورځ تا خوړلی او یادګار د ورځ یا د کومو دوستانو سره خوړلی یا د خپل یوازې د نورو هندي ملګرو سره او هغه ورځ تا د یاده نه وځي لکه هغه ډېر نایابه ورځ وي داسې خوراک دم کړی یا لږ وي یا ډېر شوق و ذوق نه لرم خوراک زیات مې نه خوښېږي خو بیا هم د سیخ کباب چې دی هغه زما د خوښې خوراک د خوب ملګری هنرمند ستا څوک لکه پارټنر هغه د خوب مطلب مې دغه دی چې په یوه خیمه کې تاسو سره پاتې شوی په یو ځای کې تا ته ډېر نږدې و راجپال یادو خو نه و دغه راجپال یادو په هغه سره خو موږ کار وکړو خو داسې ورسره دومره په دې لیول نه و چې مثلا ورسره زیات وخت کښېنو یا پاسې وو خو زیات وخت چې زه ناست یم مثلا د اداکارانو سره و خبرې مې کړي دي هغه سره و دا زمونږ د پروجیکټ فلم اکټر چې دی نوم یې رانه یاد شو دا بهار نه چې دی د پروجیکټ کې موږ سره د تصویران هم ورسره شته منوج باجپای دا تا ته ډېر نږدې خبرې اترې مو ورسره شوې ولې پوښتنې یې کولې جینیلیا ټوله هغه هم ډېره خوږه ښځه وه دا په کوم پروجیکټ و تاسو سره دا پولیس سټیشن مې بود دا به راځي دا سیریز دی نه دا فلم ده دا به کله ریلیز کېږي دا 2016 کې د هغې فلم صحنې ما سره ډېرې ویډیوګانې دي خو زه اوس نشم کولی چې هغه شیر کړم کله چې فلم مارکیټینګ ته وغورځېد بالکل دا خبره حقیقت لري زما یو وخت کې زه په استانبول ترکیه کې وم 2001 که 2 شو په هغې کې د سلمان خان ټایګر 3 دا فلم جوړېده که نه هلته یې پارټونه اخیسته نو ما ورله په خپل لاس په موبایل باندې لږه د هغه شوټینګ ویډیو کړې وه نو ما د خپل چینل نه بیا شیر کړه نو هغه ما باندې بلاک کړله ویډیو او سټرایک په ما لګېده او فلم ریلیز نه مخکې که نه فلم لا ریلیز شوی نه و نو دا مشکل وي او تاسو ته خو بیخي په کار نه ده ځکه تاسو په خپله اکټران یې که نه بالکل او دا جیکی شروف سره میلاو شوی عکسونه دې سره وښکي وو جیکی شروف چې دا هغه یو پروجیکټ و د تامل فلم و د اجیت کمار سره نو هغه کې راغلی و بیا هغه هم ډېر خوږ انسان و هغه ته مې ویل چې افغانستان یم بیا زما د مور هم قزاقستان نه د افغانستان خلک ډېر خواږه دي خبرې هغه هم ډېر ښه انسان و تم ډېر ګرځې ډېر هغه سیاحي سیمې دې ټولې لیدلې دي ویډیوګانې کې ماشاءالله هغسې خو ایکټې وي ولا چکر د زړه تنګېږي انډیا ده چې قرار کور کې کښېنې کال کې یو ځل چکر ته وځو کله ممبۍ ته کله اګرا ته دلي ته بنګلور ته حیدرآباد ته مثلا آندرا ته ډېرو ښارو ته چکر تقریبا 11 ښارو ته چکر ته ګرځېدلی تللی نن سبا د افغانانې که هغه د فارسي زبانه یو که پښتني خو لا ما نه دي لیدلي فارسي زبانې ډېرې زیاتې افغانستان نه هند ته فلمونو له ځي یوه به زه ذکر کړم ورینا حسین په نوم باندې او داسې نور هم در روانې دي نو دا دې کې تاسو څه وایئ دا ولې اصلا د افغانستان نه خو نه دوی اکثره چې په خارج کې لوی شوي په اروپایي هېوادونو هسې پلار په نیکه باندې افغانستاني هو د افغانستاني بیا دوی چې په خارج کې لوی شوي یا خپله دلته زمونږ د پکتیا او د پکتیکا ډېر خلک دي په انډیا کې چې ډېر پخوا نه راغلي تربیتونه یې د دې دي نو د هغه د وجې دلته مثلا هغوی سیټ دي دغه د کپیل شرما فلم اوس راغلی که نه کس کس کو پیار کرو 2
دې کې هغه افغانۍ یو پارسیوانه ده مخکینی نوم یې ورینه حسین او اوس یې هیرا ورینه نوم دی او ما چې ویکیپیډیا وکتله نو دین یې بدل کړی دی لکه هندوه شوې ده دا ولې لکه هند کې لکه ته مغسې مسلمان او مغسې پښتون پاتې تا ته کار در کړی دی او د دین بدل کړ د باندې ته څه وی چې د باندې د بل طرفه زور وکړه دا د خپله خوښه خپل نظر پکې ورکړه هغه مثلا نه کېدلی شي ځکه د هغه زه څومره فکر کوم د هغه مور افغانۍ ده او پلار چې د لبنان نه د عربۍ د فکر کوم او د لبنان خلک چې دي عموما هغه عیسویان دي او ډېر زیاته چې دا خپله زه خپله نوم چې دا هغه نوم چې دا مور به پې ایښی خو فکر نه کوم کاول نه هغه مسلمان یي هلته پیدایښت یې ول کابل ورکړی دی که نه نو ما وی چې څنګه داسې کېدی شي لکه هند خو دا زور په چا نه راوړي د دین په اړه چې دا دي هند خو دا زور هغه د فیمس کېدلو دپاره داسې غواړي چې فیل قسمه کارونه وکړي ناشنا کارونه بلکل دا وجه راتلونکي کې ځان ډېر څه ویني ډېر لکه یو اکټر ځان ویني یو بزنسمین ځان ویني څه یاره فلحال چې زه څومره فکر کوم دلته زه کوشش کوم چې دا کوم لاین مې هلته روان کړی و که دلته هغه پیدا شي خو ډېر به ښه بیا وروسته که آینده کې پیسې هم پیدا کړې بیا کېدی شي چې موږ د خپل مثلا خپل په سپورټ خپل په ترو باندې آینده کې فلمونو ته یو کار وکړو موږ افغانان ډېر ښه غني تاریخ لرو که نه لکه زموږ سره دومره قصې شته دی چې په هغې باندې موږ فلمونه جوړ کړو او ډېر کامیاب شي خو که څوک ستا خبره چې څوک بجټ وکړي څوک خرچه وکړي څوک تاوان په ځان ومني آیا مثال په طور که زما غوندې یو افغان تا ته دغه وکړي تا نه غوښتنه وکړي د پښتو دپاره د افغانستان دپاره به ته یو فلم وکولی شي چې په یو فلم کې کار وکړي یا د هیرو په څېر یا سپورټینګ رول کې که نه مطلب پښتو کې افغانستان دپاره دې قربانۍ ته تیار چې په کمو پیسو باندې افغانستان په اړه فلم جوړیږي او ته پکې کار وکړي او په پښتو ژبه فلمي زه به پکې فری کار وکړم مفته به کار وکړم چې صحیح فلمي خبره دا ده چې افغانستان کې په دغه څوک په فلم باندې پیسې نه لګوي چې نشته د سینما نشته پیسې نه کوي صحیح یوټیوب ته څوک دومره توجه نه کوي نه څوک ګوري او داسې غټې چینلې نشته چې خلک پې فلمونه وګوري بلکل نو په افغانستان کې سینما بیخي ډاون شوله په دیني حکومت راتګ سره نو په دغه وجه باندې څوک نه غواړي چې خپلې پیسې مصرف کړي ځکه بزنس نه کوي او که داسې سټوري مثلا په بله د پښتنو سټوري په بله ژبه باندې انډیا کې یا په هالیوډ کې بیا موږ هم ورته حاضر یو غواړو چې نور خلک هم ورته پیدا کړو ډېر ښه آینده کې پلان لرو ډېر ښه سوچ دی او ځان چې د اسنادو نه مضبوط کړي که نه اسنادو نه ځان قوي کړي نو انشاءالله ښه به شي لکه بېرته اراده لري چې بیا دغلته اسناد واخلي نو بیا ځې راځې به انشاءالله ډېر ښه سوچ دی د احسان او الله پښتنې ګوره بالیوډ په اړوند ډېرې زیاتې موږ سره دیم او را پیدا کېږي زه به تاله اجازه در کوم خو په یو شرط به ما سره یوه وعده کې چې بیا به م لکه ته به ما ته انکار نه کې انشاءالله زه تا ته په آینده کې په راتلونکي کې ډېره کامیابي د خدای نه غواړم په شخصي ژوند کې او ستا په کاري ژوند کې او ډېره زیاته کامیابي د الله نه غواړم خو ما ته به انکار نه کې اورې انکار به انشاءالله ته ولې کې خو ما لکه سړی اوزګار نه وي که نه نو وخت به موږ ته وباسي او بس دریو کلمو کې راته ځان بیان کا دریو کلمو کې نو بیا به انشاءالله مخه ښه سره کوو صرف 3 کلمې ځان په اړه وویوه صبر شته حوصله زغم ده خوشته ده رښتینولي ده بل هدف ده چې غواړم کله کوم هدف مثلا زه ځان ته وټاکم بیا به ځان رسوم صحیح لکه هدف باندې ډېره مننه احسان خان یوسفزی یو خو زه په دې خوشحاله یم چې د افغانستان نه چې په آزاد افغانستان کې بر افغانستان کې اوسېږي لومړي ځل باندې زه یو یوسفزي ورور سره میلاوېږم لیدنه کوم خبرې کوم لکه زما خپل دومره دغه نه وه چې لکه یوسفزي ما په سوات او مردان کې کوزه پښتونخوا کې ډېر لیدلي وو که نه ملګري مې دلته هم شته دی زه اوس حالا په دا وخت اوس په پېښور کې یم پېښور نه زه تا سره آنلاین یم
نو دلته زه یوسفزي ورونه لرم یوسفزي په انډیا کې هم شته دي ښه حتی په کشمیر کې هم ډېره شته. غټه قبیله د دوی خپل حکومت و په سوات کې د دوی خپله کرنسي وه ډېر ماشاءالله پښتنو کې زړه او لویه قبیله ده. نو زه ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د وخت او کیسه زموږ لیدونکو او ما ته ډېر احترام تاسو راکړه او الهام هم موږ ته راکړ چې زموږ سره د خپلې خبرې شریکې کړلې او ویډیو د نورو سره انشاءالله ستاسو په اجازت به زه دوی سره هم شریکه کړم چې دوی هم څه واوري. دا یو ډېره ناشنا کیسه ده، دا ته واوره. ما دپاره خو ډېره ناشنا ده چې زه یم په لومړي ځل یو داسې اکټر سره یو داسې یو اداکار ممثل هنرمند سره مرکه کېږي چې په پښتو ژبه دی، پښتون دی، د یوسفزی دی او په هندوستان کې په دومره غټو پروجیکټونو کې په دومره لږ وخت کې کار کړی دی. دا یو د ویاړ خبره ده او ډېر زیاته کامیابي دې لاسته راوړې ده. نوره کامیابي هم درته غواړم خو پکې زه وایم چې ښه استعمال شي، چې خپل افغانیت ته انشاءالله او خپل پښتو ته، خپل کلتور او خپل وسار څه ته په خپله پیژنې که نه، چې هغې ته موږ مختورن نه یو. مثال دغسې زموږ په اړه فلم جوړېږي، باید افغان په هغې کې کار ونه کړي چې هغه زموږ دغه خلاف وي. لکه اوس زه به یو تا ته یو اخرنۍ خبره بله وکړم. اکشی کمار باره کې خبرې راغلې. اکشی کمار زه ډېر زیات خوښوم. کامیډي فلم دی د اکشی کمار او هغه د سوپر هیټ نشي، دا کېدی نشي. خو کله چې پیټروټیک فلمونه وطني فلمونه هغه جوړوي نو دا پکې بیا ډېره زیاته غلو کوي، د حد نه پکې اوړي. لکه زه خپل هم ډېره څېړنه دې باره کې کوم. کیسري فلم به تا کتلی خبر پکې هغې کې هم غلو کړې ده. کیسري 2 کې څه کړي دي خبرې، زه به تا ته هغه ویډیو بیا در ولیږم، ما پرې ریویو کړی. کیسري 2 کې خو کیسري 2 قصه خو د سره د افغانانو سره جوړښت نه لري، هېڅ لینک نه لري که نه. هغه خو جالیانوالا باغ په باره کې ده چې هغه انګریزانو یو هغه جنرال چې و هغوی هغه 10,000 سیکانې وژلي وو که نه، مظاهره یې کوله او وژلي وو. نو په هغې کې ویې دا وژونکي وی ډزې کوونکي څوک وو، دا ښځې نه تپوس کوي که نه بله. نو هغه ته وی دا ډزې کوونکي چې فوجیان دا څه کچھ نیپالي ته اور کچھ افغان ته سولجر جو ته. نو بیا یو قسم له په یو طریقه باندې کوشش کوي چې د افغانستان او پښتنو سره دا قصه وصل کړي. ځکه اوس هلته کیسري 3 را روان دی د امیر دوست محمد خان خلاف. دا مثال مې دې باره کې ورکړه. اوس کیسري 3 جوړېږي، دا ښکاره مونږ ته پته کېږي. دا پکې د هریلال سینګ نیلوا دی که نیولا دی که نه نلوا، دا اکشی کمار پکې د هغې خیبر سره او په دې کوزه پښتونخوا کې دلته بیا د هغه د لاسه دغه شوی که نه. نو مطلب دا چې زه هم دغسې فلمونه جوړېږي باید په دې کې مونږ افغانان کار دې هم پکې وکړو. دا ښه خبره ده، خو چې کم از کم نګیټیو داسې رول ونه کړو چې هغه زموږ تاریخ ته دغه غداري وي، زموږ افغانیت ته غداري وي. داسې خبره ده. مخکې ما ویلې چې دوی خپل بزنس ته ګوري، دوی قصه اخلي، مساله پکې چې شبکې راسته کوي چې هغوی خپل پیسې پرې وګټي. بلکل بل تاریخ چې څوک لیکي، مثلا تی د یو نګاه نه لیکي، هغوی د خپل په ګټو د نګاه نه لیکي، زه خپل د ګټو د نګاه نه لیکم. نو په دې وجه باندې د سیاستوي تفاهم راځي منځته. دغسې دې سره پوښتنه راغله، مونږ خو مخه کوله، خو دغه یوه پوښتنه پکې جوړه شوله. زما خپل داسې نظر دی لکه ته هم یو افغان یې او انشاءالله د ځان نه دې کم افغان نه ګڼم او زیات یې. نو زما خو احساساتو ته راپارېږي. ته چې دغسې فلم ګورې د افغانیت خلاف، لکه اوس دا تا ویلې دورندر کې چې د افغانانو د بلوچانو کم دغه نه ده ویلې، هغه ما کتلی هم نه دی، خړ دی، کیمرې والا دی، ماله خوند نه راکوي. ما زه به دا HD وګورم. خو دا کیسري 3 زه د مخکې نه ویم دا را روان دی، دا ښکاره د افغانانو افغانیت او د پښتنو خلاف دی، لکه څنګه چې کیسري 1 و. ستا څه احساسات دي داسې وخت کې چې ته دغه فلم ګورې؟ تا ته هم دغه درځي، خفګان درځي، غوسه درځي؟ لکه څنګه ما خو ته ویل په دې ته مخه پکې یو تپوس دی که نه، لیدونکو ته وایم لکه د یو اکټر په حیثیت، هنرمند په حیثیت، تاله زموږ غوندې غوسه درځي، قهر خفګان درځي؟ دا چې افغاني او د افغان خلاف په هغه کې یو څه ګارل شوي او هغه ته بدبینه نه شي، مثلا غوسه یې را نه شي یا خفه نه شي، دا به افغان نه. او بل زه هندي فلمونه ډېر وخت شو چې نه ګورم، بیخي داسې شام ورته کړی. او د افغانانو په اړه چې کوم فلمونه جوړ کړي تقریبا 2014 راهیسې د خو ما فلمونه نه دي کتلي. ما مخه زیاته هالیوډ ته کړې، زه هالیوډ فلمونه زیات دا وخت کې ګورم، ویب سیریز یې ګورم. نو اصلا خبرېږم هم نه چې څه روان دي، مثلا دوی په کومو کیسو کار کوي. ما چې تا ته په شخصي کې میسیجونو کې ویلو که 3-4 پوښتنې سیوا شي هغه دغسې خبرو نه خبرې زېږي که نه، هالیوډ دې یاد کړه. نو هالیوډ ته دې څه که هالیوډ نه تا ته افر راشي نو ته کولی شي ته په هالیوډ کې کار کوې وبکې؟ هالیوډ خو ډېره په های لیول خبره ده. هغه ته چې د بالیوډ خلک په لاین کې ولاړ دي، موقع نه ورکوي. هغوی چې د هالیوډ اکثره چې دي هغوی هغه خلک پاس کوي چې د تیاتر نه وتي،
که چیرې د ماشومتوب نه تا تیاتر نه کړی ته ډېر مشکل دی ځکه د هغوی اکټینګ ټول نیچرلي هغه دومره په های لیول اکټینګ کوي چې نه ښکاري چې دا اکټینګ دی نو هغه ته چې تیاتر دې نه کړی زه کوشش کوم چې دلته ځان ته کومه لاره پیدا کړم که تیاتر د مخه شوه او خو به وي یا داسې رول چې هغه کې دوی افغانان کاست کوي یا داسې فیس کټ هغوی کاست کوي چې مثلا افغانانو پاکستانیانو هندیانو ته ورته بیا هغه امکان لري بیا اپر کوي صحیح ده ډېر خوند یې وکړو اوس مونږ خبرې اوږدې کړو نورې پوښتنې راځي کېږي خو لکه خبره به زه بیا ذکر کړم که بیا بل وخت انشاءالله نورې پوښتنې دغه شوې پیدا شوې او وخت و نو مونږ ته به وخت وباسي الله دې نوره کامیابي درکړي چې لږه کامیابي حاصله کړي بیا به مونږ له بیا مرکې له راځي هغه لږ دې راته رایاد که هغه وخت کې لس زره کم 1,00,000 یعنې 90,000 فالورز یې وو که نه په 2021 کال کې په ترکیه کې ومه چې هغه سره مرکه کړې وه او اوس 3.5 لکه که 2.5 لکه دغسې فالور یې دي 2,500,000 نو هغه سره م انشاءالله دوباره زه کومه چې دا نوې کامیابي سوې که نه نو ستا هم تا ته کامیابي غواړم او آینده کې به بیا انشاءالله د یوې بلې مرکې په هیله صحیح ده مننه زه هم چنان خوشحاله شوم تاسو سره وغږېدم دا هم زما د ژوند اوله مرکه وه نو استاد ته او تاسو لیدونکو